نو اول خو مونږه د خپل ځان ته کتل پکار دي چې دا مونږه څه کوو. مونږ سال جوړ کړي. نو عزیزانو چې څنګه یو دغه سه اراده راته د خدای هم دي. څنګه چې یو بیگام په 4 بجې وکړه 4 بجې څوک را پاسي او د الله نوم مني را پاسي. مونږ ټول زه ملایمه خو چې بانګونه وشي را پاسم او د سکم او منځ کوم. تاسو څومره بزرگان چې ناس یې 4 بجې څوک را پاسي او د الله نوم مني. الله وی چې خدا په خپل رضا خو نه علي اورګه چې د خپل نامه به اختیار در باندې والو به اختیار. نو په 4 بجې د پاکستان له یو غړچ ورکو چې غړچ ورکو ز کور نه بار راووت او زنانم ډیوډای کې ودرولې وي چې کدا غړچ زیات شو دا کور را غورځېدو نو بیا بار را منډې کوي ارته چې جوړي. نو بار چې راووتم نو ګورم دنیا راوته ده اور سره و یا الله خیر یا الله خیر. هغه خلق د خلینه مم د خیر आवाज او د الله نوم واورید چې ما په جمعات کې اډولې دي نه دي. الله نو 15 منټه د پاسه په 4 میں دا اشعار ہوئے چې هر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی. اے اللہ د هر کار نستا یو خاص کاریگری معلومی. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. آب روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب روا بنایا. میدان کے ولاڑوں ماں ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. بیگائے داغ خلق دخلینم یا اللہ خیر آواز وتو چاپ چتر 9 بجے پوری VCR کتلے بیگا د جمعہ شپوا مبارک شپوا آغا شپوا چې په دې شپه باندې کانو ته جناب محمد رسول الله زیارت نصیب کېده. دا غشپوا چې په دې شپه بزرګانو ته د الله دیدار نصیب کېده. په دې بغداد کې یو بزرگ پروت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه شپه یو کم سل کرته په زندګۍ کې د تب په دغه شپه د خدای دیدار نصیب کېده. بیگاغ مبارک اشپوا چاچے تر 1 بجے پورے دا ڈم توب لیدلے ہو اغم پا 4 بجے بے اختیار را پاسو لو خپلا نامہ پیو آغستا. ویکڑا کنے کم طاقت بیگا دا سے ہو چھ دا دنیا را ٹینگا کڑے وے چھ دا دروازی والی گڑبی زمونگ دا کور دروازی دا سے گڑبی دے لکا سو کے چھے دا سے بے اختیار. نو دا کائنات داغه نظام دے دا داغه ملک دے. اس نن دے کنجرانو څووي چې جی دا هغه سپیډ کې جلسه وا چې کم سپیډ کې په ایران کې راغلی و. بس خبر اخلاص د دې سپیډ چې ده دومره تیز لکه ایران کې چې راغلی و. نو ایران کې په لکونه خلق خدای تبا کړیو کنا نو سپیډ هغه او تبا په نکړي. نو ګړچ درکو چې سبانه دینه تیزول شم په کمره کې به پروت په ډبل بیډ کې او چت په در باندې راکینو. دوی اگر دی مرکز معلومي چې د دې زلزلې مرکز کم ځای او هغه تشپشا پهاړونه چې دي دا کم ځای نشو نو مرکز د دې داسې مثال دی لکه د یو سړي ځن کدنی او ډاکټر په سټوسکوپ کې دی چې سټوسکوپ کې دي دا غساوزي او ډاکټر وایي چې د هارت فیل کیږي لګیا. نو حال خو وایي چې هارت فیل کیږي خو د هارت علاج ډاکټر کولی شي. مرکز خو دې معلوم کو چې د زلزلې مرکز کم ځای لیکن دې مرکز له دیوال والے شي چې سبا د ملک بیاو نه خوځي. نن ستا ملک ټال دم توب او کنجر توب
او بیا په پاکستان کې د جمعې شپه د لعنت شپه کل هم ودونه د جمعې په شپه کېږي او د دنیا ډمې پکې د دنیا جمعې په شپه ګډېږي. که واده چا کرنی نو ټي وي او وي سي آر خو چا وړی نه دی، بیا ټوله شپه دې ډمتوب ته ناست یو. بیا چې ورځ شي ملک ته دې ګوره، دا هغه ملک دی چې دا اجراګان په دې ملک تاسو سربراهان کوئ. اجرا نه به ته څه توقع کوئ چې دی به ماله په ملک کې د سړیتوب کار وکړي؟ دا توقع دې کوه. نن ستا په ملک کې ګوره یو ډمتوب شروع میوزک سنټر، ورپسې دویم ډمتوب شروع شو ویډیو گیم، د قوم ماشومان په تباہ کیږي لګیا دی. د قوم ماشومان هغه ډمتوب لا ختم نو چې بل ډمتوب شروع شو. نه هغه دی چې میز جوړی او دکان په کرای نیسی او هغه له لخت پیدا کړی دی او هغه غونډس کې پر غړی رغړی چې هغه ته خدای خبر څه وایي. ها بیلیټ دا چا وایي؟ بیلیټ. څومره مزیدار نوم یې زده کړی دی، بیلیټ ټیبل. اوس هر سړی نه بغیرت جوړ شو، مزدوری نشي کوله، روزګار نشي کوله. هغه د بغیرت بچی چې دی یا به د ویډیو گیم دکانو باسی او یا به د بیلیټ ټیبل دکانو باسی، دی به ورته ناستی او د قوم بچی به په جواری کوي لګیا دی. د پاکستان حکومت خدای په غبرګو سترګو ړوند کا، خدای دې هغه په غبرګو ړانده کړي چې دا دوی له چا ووټونه ورکړي، د دوی چا انتخاب کړی دی، هغه دې په غبرګو ړانده شي او په ټپو دې کینی. نن ته ګرځي دا ګوره مجسټریټان ګرځي، باټینګر دې ګران خرڅ کړي، قانون دې لاس کې وخت بوی دې 3/6 فوټ کې په باندې پرچا ورکی. تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي دې پسې ولې نه ګرځي. باټینګر ګران دي پتندر دی ولګي ما خورا، مټر ګران دي ما خورا، وخه ګران ده په توپه ولګوا خورا. قسم په خدای زهر ورځ چې کساب نه کله وخه عالمه نو پختنه ته وکم چې کلمت یې رک چې مردار باندې خو دې چاړو نه درخ کړي. والله العظیم چې ستا په دې ملک کې د نری غوښې په دکانونو کې د سپو غوښې خرڅې شي، ستا په دې ملک کې د اسپو د مړو اسپو غوښې خرڅې شي. اوس فلال هغه سړی ژوندي دي په داسې حال کې دي چې وی ګوره کرکه به تې درشي، کرکه په ډیرانونو به ګرځېده او مردارې چرګې به راټولولې او به بیا سپینې کړې او هوټلونو والا ته به ورکړي. ستا په دې ملک یو کسابو مردار آس په خرڅه کړی و 20 کاله وشو ما غله لاس نه دی ورکړی چې ورته وګورم ملټای راشي. نو نن دې پسې ګرځېده ډېر ضروري دي او که د قوم بچی تباه کېږي لګیا دی دې پسې ګرځېده پک. بس درخواستونه دي، وزیران دي، نوکر مې کړ، امداد وکړ، زکات کمیټي ده، پلانې ده، په دې قهر نن ټول قوم اخته دی. الله وزیران هم داسې درکړي دي، وزیران راشي چې درته وښیم. هر یو وزیر له چې درخواست ورشي متعلقه محکمه یې پوی کړې ده چې په دې درخواست ما دا ټکی نه لیکلی نو مې منظوره وه ویې غورځوه. تاسو خو ورشي دی وزیر نه یو دستخط والی خو چې ماله د ورځې 2 لکه راځي، 2 لکه دی وزیر پې لیکلی دی او ډایرکټر یې نه مای مال ورشه وزیر په شاک او ګرځوی ماله څه وی ورشه. بله ورځ یو هلک راغی وی جي اورېج کېږم 2 میاشتې را پاتې دي بي ایس سي مې کړی او پلانې مې کړی اورېج کېږم چې کاغذونه یې راوویسته د بنو د ایم پی اے خط، د انګو د ایم پی اے خط، د 400 د ایم پی اے خط، په د پاسه د منسټر strongly recommended الفاظ strongly recommended. اوس دا ډایرکټر لمه وراله دا یوم نه مني مال مرګره له چاوي وې د پلاني وای ته د پلاني کپره مال خوري ورشه کنه پلاني لا بس ورننه وته سره په دې ګړګړو ورټوپ او په دغه ځای ولا چاکو لگاو
ا ستاوی نه اوس کی تداغوی دی اوس مال سره نو خدای دا قوم پیجندلې دی سچ ور سره کوي ټکی خدای ظالم دی نه تاسو ټول وایي خدای ظالم دی خدای ظالم دی نو مونږ سره چې څه کوي ښه کوي که بد کوي که څوک پولیس راونی سي او یې ترړی نو د عذاب الله د پولیس په شکل کې را لېږلی سزا یې درکړه که نه که څوک مجسټریټ راونی سي او یې ترړی اوړه ترړی اوړه تاریخونه دي او تاریخونه دي چې کور دې دا پلار روان شي یو معمولی کیسی او په کلونو زوړن یو دیوانی کیس په یو لیس مکه دی جګړه ده دیوانی کیس سٹارټ شي 14 کال وشو یو کیس ته په یو لیس نیم فوټ مکه باندې جګړه وا 14 کال وشو سړی راته وی چې د خزې د جامونم په خلاف ما ورته وی چې د پاکستان قانون د لارډ میکاله جوړ کړی قانون دی لارډ میکاله د لندن لوی انګریز قانوندانو لوی انګریزو هغه پاکستان لا هغه قانون نه جوړولو چې دوی په خاور زګور هغه داغه قانون درته جوړ کړی دی چې تر عمر لسپې شي خوار شي ذلیل شي رسوا شي بیړه دی غرق شي او چرتا مسلمان قوم سپر پاور جوړ نشي انګريز خو تعالی داسې قانون جوړ کړي تا په یو لزمکا یو نیم فوټ زمکا چې جګړه وا ته بتلې قرآن لا چې قرآن څه وایي د ازمکه باندې زما دا داوا ده د دا داوا ده مفتی به درته فیصله درکړې وا کدی ګبهللې ویم بیغمه بوي او کدی ګټلې ویم بیغمه بوي تا چې قرآن پرې خو او د لاډ میکاله قانون لاړې نو خدای به نور ذلیلای نور به رسوا کوي نور به تباہ کوي انګريز دا غواړي چې مسلمان دین چرته یو سر جوړ شي نن عراق امریکای ولې راټینګ کړي دي ولې عراق څه کړی دي وای د کویت ناجایز قبضه کړی دا ټیک ده امریکای ته چې دومره منصف ملک منصف څوک چې پکچا ناجایز قبضه وکي نو امریکای ته د 14,000 میلو ناراضه اول ته انصاف کې دا خبره ده ٹھیک ده نو تا په امریکا باندې الله هغه وبارا ولا چې لوټه د لاندې باندې پاتې نشي پرون چې فلسطینیانو باندې اسرائیل ناجایزه قبضه کړې ده او په بیت المقدس اسرائیل ناجایزه فائدہ قبضه کړې ده تا خدای هلاک کا الته ولې رانغه انصاف ته ولې ونکو ٹھیک شو پکار خپلته مو چې تا اسرائیل ته الټیمیټم ورکړې وې چې تا د مسلمان په قبله اول باندې ولې ناجایز قبضه کړې ده نو تا ته خدای انصاف التم کول پکارو کړ مونږ ومنله چې عراق په کویت ناجایز قبضه کړي او ته بدل اغستولا د 14,000 میلو نراله نو تا بدا بدل زما د اسرائیلو نه مغسته وکړه ٹھیک شو تا بدا بدل پرون چې روس په کابل ناجایز قبضه کړي وا روس او 12 کاله د کابل عوام لکونه خلق تباہ کړه لکونه خلق ترنه پورې تباہ کیږي لګیا دي تاب پرون روس ته الټیمیټم ورکړی وای کنه چې په کابل د ناجایز فائدہ قبضه ولي کړی ٹھیک نن پاکستان امریکا نواز دی اوس بل کار شروع کړي صدر صاحب په یو ګرځي او وزیر اعظم صاحب په بل ګرځي مولیان راټولای یو بل شمل الدین یو وزیر جوړ کړي شمل الدین ته وګوره اړون میلو ستار نیازی علماء سے مذاکرات کر رہے ہیں ماتے ویلے مسجد کی سر خبری کو دوی بمال چل خی واللہ کے ورش او یا ورسر کراباندی پیخ شو دس ستن بمی دا کنین ورتوالی چی دا دوی عمرینو درد بے نقلاری تاسو لشرم ندر دی
عراق واحد ملک دی نن په دنیا کې په مسلمان ملکونو کې چې د اسلام بوله بالا کو دیش ګیدړان ورته یو شوي دي یو پکې دا زمون ګیدړم دی دیش نو دیش ګیدړان ما فکر مکوا تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے وہی د باد د تیزوالی نا او عقاب مارغه گھبراوے گما سمرا چې باد تیزی نو تابالو زیه سمرا چې نور ملکونه ورته یو کیږي صدام حسین لبا آسمانی نور امداد راځي ته مسلمان ملکونو بادشاہانو ګوره په سړو کې پټناست غغری اغوست خدای چې د کویت شیخ صاحب چرته او صدام وګوره پړمبنو مورچو دی ورځو کې دوره کوي رومبنای مورچی ګور اول تسپانو له پخپل کټوي پخې او زموري ما مړ والله کدوی رانه د امن ساوالي نن په عالم کې او شرمېدلې بسو شرمېږي نن په عالم کې امریکا رسوا شو په عالم په خپل کانګرس کې خپل کانګرس د امریکای پارلیمنت چې دی هغه ورته وی چې کور دې پدا کګه خلوران شه تا خو چې د 2-3 غنټو خبره اوس دا معاملې کم ځای تلار اوس بس کی تاسو خیال راغی نن 14 ورځ ده 14 خیر ارڅ چي دي نو تماشا کوا صدام ورته بیگا ویلی چې امریکای چې را میدانی شي نو پلاشونو وړو بستړې شي امریکای پلاشونو وړو بستړ خو تلګرام میدانی شي ما پرون پکې یو سړی ته بل تجویز پیش مال بل کارو کوي کنه راځي د امن میشن کې در سره مونږ مرګري کی ملکی جنگونه به یو طرف تکو صدام حسین او صدر بوش دا په میدان کې پریدو چې څوک راو پرزولو هغه بیلو دا چې چاو پرزولو هغه وګټل راځي که ایمان درکې دا کار میدان کې ور سره جنگ وک بټنی جنگونه خو خزم کولې شي نو ستاسو د دواګانو برکت ته نن هغه بربندي جنکای چې د حجاز مقدس پس مکه ګرځېدي ا د صدام حسین په حوالات کې پرتی ا بربندي د په جیل کې پرتی نو زما عزیزانو یو سړی دی بل چا کې چې لک سړی توب وي او شرافت پکې وي او انسانیت پکې وي نو هغه داسي لکه د فرانس وزیر دفاع چې استعفا ورکړه کافر ملک دی لیکن هغه وی چې نه مایده خدا شی و چې کویت نه فوج وباسو مایده خدا نه و چې مونږ به د عراق بچی تبا کو نو د فرانس وزیر دفاع استعفا ورکړه پکار داده چې زمونږ د ملک وزیر دفاع استعفا ورکړه پکار داده بل دا چې نن ټول پاکستان دا یو دی ټول پاکستان په دې متحد دی نو زه دا وایم چې نن د نواز شریف چې دی هغه د پاکستان د عوامو نماینده نه دی دا نماینده حکومت نه دی ځکه چې عوام ټول د عراق مرګري دي او بیا درته څه وایم پرون مې یو حضرت ته وی مال د عراق زمکه خو د زمکه د پاسه هغه ټوکړه ده چې ټول عمر په قربانو عادت تا د عراق زمکه هو ټول عمر قربانای ورکړي امام حسین په کوم زمکه قربان شوی ها حضرت علی په کوم زمکه قربان شوی دی د امام حسین سر په کوم زمکه پروت دی بی بی زینب په کوم زمکه په حوالات کې پرتا و امام ابو حنیفه په کوم زمکه باندې قتل شوی دی امام حنبل په کوم زمکه سل کوړې والے شوی نو د عراق زمکه خو ټول عمر د مسلمان د قربانۍ عادت تا د عراق په وختم نه رفي نن ایران خو لګیا دی د صدام جنگی جازونه محفوظ کړي او پاکستان وې د پامن میشن نور ملکونو ته وېتلو ته تیار خدای دې چای بو مزه چلاړې ستوره دی وکړه
تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې دا مونږه وینه جمع کړې وه هغه وینه نه دا ملک لار نه ورکوي چې عراق ته ورسي تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې دا و چې دې وخت کې ایس باونډري کولاو نه ده چې څوک پې ورشي خو د اسمان باونډري کولاو ده آسمان د یو بزرگ شعر دی وایي اے اسمانه څه د کربلا خو راته ووایه اے اسمانه څه د کربلا خو راته ووایه تا ته د هغې د افسلو خبرې یادې دي زمون اولاد کمپلیټ طور د نسواراو په لاره روان دی که نه زمون ښځې کمپلیټ طور نن دا شادي حالونه چې جوړ شوي دي دا خبر یې د چا تقلید دی دا د امریکې او د لندن تقلید دی په امریکا او په لندن کې شادي حالونه جوړ دي ودونو او څه خاص فنکشن چې وي نو هغه په هغه شادي حال کې کېږي نن د معتبرو ودونه او فنکشنونه چې دي په شادي حالونو کې کېږي او د غریبانو په سرکونو کې معتبر په شادي حالونو کې ګډېږي په دې شادي حالونو کې به وګورئ د اولیاء او ښځو پکې ساړي والي او د انګریز په لباس کې په شادي حال کې ولاړ د اولیاء او ښځې دا چې مونږ ورته سجدې کوو او لاسونه سپو د دوی ښځې په شادي حال کې ساړي والی وي او د میمانو په ډریس کې وي او ګډېږي زه د اورېدو خبرې نه کوم زه د لیدو خبرې کوم مخې له راله تېرو ورځو کې ورسره رور ناست دی په رشته کې څوک دا د پلاني خور خبره دا ده چې موږ هم معتبر ډېر ګرمو کم خلک چې اولیاء ځان ته وایي او بزرګان ځان ته وایي د هغې لونه په کالج کې سبق وایي په یونیورسټو کې سبق او سبق کېږي د غریبو ښځې وګوره په دې بازارونو کې په دې کوچي بازار کې د غریبو ښځې دلته تماشا وکړه او د معتبرو د ښځو په مال روډ او په صدر روډ او په ګوره بازار کې هلته تماشا وکړه اوس ته دلته په منځ کې ولاړې ما پسې او ما ته وایې چې اهدنا الصراط المستقیم خدای ما ته سمه لار وښیه خدای وایي سمه لار غواړي سمه لار غواړي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین تا څووي په الحمدو کې اهدنا الصراط المستقیم داغه جواب راغی چې هدى للمتقین دا قرآن سمه لار ده دې ته ګوره په دې روانه سه خبره خلاصه شو خدای ته دې درخواست کړه منظوري پې وشوه او د منظورۍ نه بعد چې په هغه درخواست باندې ته عمل نه کې دا د منظورۍ مالک به تا پرېږدي منظورۍ مالک څوک دی الله دی کلام یې څه دی قرآن دی قرآن سمه لار ده اوس قرآن چې څه ویلي دغسې به کې که دې داسې ونه کړه نو ته دروغ ووایې ته دا مونځ په دروغه کې دا څه چې کې دا دروغ دی فراډ دی دوکه ده حافظ پسې ولاړې او دا آیات راغی چې اهدنا الصراط المستقیم ولا الضالین تو ورپسې څه ووایې آمین آمین دا معنا چې استجب دعای خدای زما دا دعا قبول کړه د امام چې په دې الحمدو کې څه ووایې دا زما امرای ده دا قبول خدای وایي قبوله مې کړه هدى للمتقین دا قرآن سمه لار ده دې ته ګوره د ښځې تربیت به څنګه کې قرآن چې څنګه ویلي دي د لور تربیت به څنګه کې قرآن چې څنګه ویلي دي د زوی تربیت به څنګه کې قرآن چې څنګه د ځان تربیت به ته څنګه کې قرآن چې څنګه ویلي دنیا کې به اوسېږي څنګه قرآن چې څنګه ویلي دي خلقو سره به برتاو څنګه کې قرآن چې څنګه ویلي قرآن دام ویلي دي اوس په ایمان ووایي داسې به څوک وکړي روژه یې نیولي او ماښام له صاحبه دغه بار دی ګاډو والاو نه صاحب اچار م اغوستي او چټني م اغوستي او دا نور څه دي مربی اغوستي او پلانې که نه هر مازدیګر چې ګورې دي خلکو دا ګوته یې نیولي او روان زما رښتیا درته وایم چې خپل ځاني دا
رو جماعتي کې د بچپن نه یو دا پکوړې خوښې دي چې هر سړی خوړې شي. نور مې نه دا مربې لګي په دې مربو کې نو د هغې به اوس کار خراب شي. څه درته وایم اوس به دا ګاډو والا کار خراب شي. یو پکوړې دي به دا مې خوښې دي د بچپن نه. په دې جماعت کې ما 10 کاله د طالبګرۍ زمانه کې پکوړې ټکېدلې مرچکې بیگانه سړی وظیفه دا 10 کاله خوړې په دې جماعت. که ته چې دا جماعت خو د خانانو جماعت دی او مرچکي سره هم څنګه روټۍ خوړنو. خان څه ته وایي؟ خان په عربي کې خیانت کوونکي ته وایي. ته پوه شو په خبره باندې؟ خان یو خان وا چې د دې جماعت تربیت به کولو. دا هغوی د مرګ نه وروسته دا جماعت مسجد هلاک دی. تاسو پوه شوئ په خبره؟ نو د بچپن نه زه د ښه خوراک عادت نه یم. به دا پکوړې میکوړې مې لګي او یا چټني مټني. قسم په خدا لا اله الا الله که زما به په 100 رګونو کې یو رګ کې دا ګرځي چې بیګاله ما چرګ وخوړی، بیګاله ما سره کړې غوښه وخوړی په یو رګ کې، نو زه به مسلمان نه یم د رسول الله په منبر ناست یم. بلکل د خوراک مې هوس نشته په زړه کې. او سمې چې دا لیدلي دي چې رو جماعت تیار دی او आवाज وشو چې مسکین یم، حضرت علی ټول رو جماعت اوچت کو غلی و. سبا له بیا روجه کړه، بیا ماښام رو جماعت کجورې او ستوان مغل، بیا आवाज وشو چې یتیم یم، بیا هر څه اوچت کا غلی و. په درېیمه ورځ بیا आवाज وشو چې اسیر یم، بیا هر څه اوچت کا غلی و. ورځم روجه او 3 شپې روجي. قرآن راغی چې یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا. وفا وکړه حضرت علی بی بی فاطمه پر نظر باندې. دا وفا ولې وکړه؟ دی یریده د هغه ورځې نه چې د کومې ورځې شر به په ټوله دنیا باندې خور وي، د قیامت ورځ به الله دې امان راکړي. بیا ورته څه وایي؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه، روټه بل ورکړه على حبه سره دې چې بخپل ورته نهرو، بخپل ورته وګیو او بخپل وګي د بل وګي له ترجیح ورکړه. چاله ورکړه مسکینا ويتيما واسيرا. زما عزیزانو داسې به څوک وکړي؟ بس مازدیګر دته پروګرام لګېدلی یو اواز په کوڅه کې وشي او تار سوچت کې زه به وکړم. مونږ مولیان به وکړو. مولا ته د جماعت ټیم کې ورشه چې په سرمن دې مباسي وکړي. یو کیسه ما تاسو ته کړې وه رامداس کې مونږ ویو مولانا چترالی و. جمعې شپه وه ډېرې فاتحې راغلې وې. نو یو سړی راغی مومندو جوړې که څه چې ملا صاحب وګیا ما لږه ډوډۍ راکړه. دی ورته هغه وی وګیا څه تیت تیت کې زه څه چرک خو نه یم چې تیت تیت راته کې وګیا ما. نو دی ورته چې ټک دو دو کونټه ته لاس کو هغه مخکې منډې وې دی ورپسې منډې. ګردو په چترالی ژبه کې خر ته و. نو چې راغی نو مال ظالمو دا دومره روټۍ پرتې وې خو لږه به دې ورکړی وی که نه. وی نه که دا حرامیان بیا عادت کېږي. نو خدای دې د دغو نم ساته چې څنګه یې دغسې یو. اغله په لاره ناستو سړی پې تېرېده ویل څوک یې لکه ویل چې څنګه یې دغسې یو. چې تیر شو ملګرو ورته ویل چې دا دې څه ووایي؟ چې اغلو ته مې ووایي چې تاسو غله یې مونږ هم غله یو نو غږ یې راته ونه کړو چې څنګه یې دغسې یو. خدای دې په پیر وامړوه، په پیر وامه وړې. دا په اوړي کې چې واسکټ اغوستی تش لاس چې وله داسې ورکړي ډک لاس چې ورکړي خدای دې کامیاب خدای دې ډېر. او چې تش لاس دروغ خدای دې ورکه وشوه زه اړوه دې خدای پوهېږي. دا دعا کوئ چې یا الله د خپلې خزانه غیب په دې زمانه کې مې چاته محتاج کوه ما. زما عزیزانو د یو ټکي ته سوچ وکئ چې اهدنا الصراط المستقیم. هغه وخت څومره منځونه چې کې خدای نه سمه لار غواړي او خدای وایي سمه لار قرآن ده. د دنیا ټولې فیصلې بم په قرآن کې او د کور او د دین فیصلې بم په قرآن کې. اله به د منځي کینی یو کارغه یا یو مارغه
پروژه کې دین ټونګې واله او په کوجه کې دین ټونګې واله چې سدي په دا سټې درواچ ولو ته پوښ په خبر وختیرانه چاته پوښو کو چې پروژه کې څوک مړ شي دا جهنم دروازې بندي او پلانې دي مارتل ماما تنګوا مې ما د جهنم دروازې بندي د قبر دروازه خو کولوي کنه کولوي کنه الله دې دا هغه ومبش په نه ساته چې کوم په قبر کې در باندې راشي زما په خدای قسم دې چې 2 کروڑ جهنمونه د یو شپې ته ایست د یو شپې دا ومبش په چې کوم په قبر کې راشي کروڑونه جهنمونه دې ته ایست نو مال د دوزخ دروازې بندي کنه د قبر دروازه خو کولوي خپل چې دی واخلې التا دی کېږدي خود سنبال کا بیا در نلیگ دی در تبراشی د قهر ریگ دی تکیا دی خدای شاپ گورستان کے جناب محمد رسول اللہ فرمائلی دی چی پدا سے شکل کے ورطراشی چی دا مڑا ورطا وګورینو اللہ دی پم خپل خدای کے تینا مارغان موساد په داسې شکل کې ورته راشي چې یوازې مې او دومره تنګ غوندې ځای مې او په داسې شکل کې درته راشي چې زړه درنه بوټ وځي د قبر دا ړومبی شپه دې ته سوونه دوزخونه ایست واخر دعوانا یو خبره مې کوله په چیچن کې څه حال دی روس څه قیامت برپا کړی دی په مسلمان نن په مخ د ځمکه چې څومره مسلمان ملکونه اوسېږي تاسو د یو ملک چېرته آواز واورېدو چې د یو ملک هم واورېدو نن د ځمکې په سر ټول ملکونه چې دي دا ټول د امریکې خورایونه دي هر یو ملک دا وایي چې ماما خفه نشي ماما خفه نشي اسلامي ملکونه ماما چې دی هغه صدر کلیکټن دی چې کما بیان ورکو نو ماما به خفه روس چې د کابل د طرف نه څنګه خدای تباه او برباد کو نن یو ګورئ تاسو په دې اوصاف اخبار کې څومره جازونه غورځېدلي دي څومره سبلا دي ټینکونه تباه شوي دي الله به انشاءالله داسې لکه د طالبانو په رنګ کې چې خدای روس تباه کړی دی د چیچن په رنګ کې به هم خدای تباه کوي خو افسوس دی د ځمکې په سر د مسلمان ملکونو دپاره ایران نن څومره بد تاسو وایي هغه ایران پته ولګوئ چې ایران چیچن سره څه کوي عزیزانو د یو ټکي باندې ډېر سوچ کوئ چې دا کوم لمونځ چې تاسو کوئ په دې کې هر رکعت کې دا ټکی وایئ په هر رکعت کې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نعبد تعالی عبادت کوم و ایاک نستعین او تانا امداد غواړم ورپسې بیا وایي چې اهدنا الصراط المستقیم خدایا ما ته سمه لار وښایه دا دعا تاسو د مانځه په هر رکعت کې وایي په دې ځان پوه کړی نه دی عزیزانو اول خو عام طور باندې چاله د مونځ ترجمه نه ورځي دا نه پوهېږي چې زه په دې مانځه کې څه وایم سبحانک اللهم مې ووایې ما څه ووایي التحیات مې ووایې ما څه ووایي سبحان ربی العظیم مې ووایې ما څه ووایي سبحان ربی الاعلی مې ووایې ما څه ووایي ربنا اتنا فی الدنیا مې ووایې ما څه ووایي په دې څوک نه پوهېږي او چې په دې نه پوهېږئ نو دا مونځ نه دی بیا حکم درنه تپوس کم یو در کې را پاسم چې ښه غوړ غوندي دا چې تاسو کښېنئ التحیات لله والصلوات والطیبات په دې یو تحیه وګوره چې دې کې څومره لوی خوند دا تحیه لفظ د معراج په شپه باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله ملاقات شو 27 رجب ملاقات وشو نو الله ته تپوس کوي چې ته چې د دنیا نه راتلې او دا کروڑونه میل مزل دې پاس کړی دی نو تا مال څه تحفه راوړه مال دې څه راوړي دي
اوس د پیغمبر عقل او د پیغمبر شان او د هغه رنگ ته ګوره. الله خو سه انسان نه دی چې د خوراک شی ولا تحفه یوسي یا کپڑے ولا یوسي. د الله د شان مناسب تحفه وای. څه وای؟ التحیات لله والصلوات والطیبات. تحیه په عربي کې تحفه او ډالۍ ته وای. التحیات تحفه مې راوړې د تعالی را الله د څه شي؟ الصلوات والطیبات. یا الله تحفه مې درته دا راوړې ده چې زه به ستا منځونه کوم او ستا پاکي به بیانوم. دا د پیغمبر جواب و د الله د سوال په مقابله. نو الله ورته څه وایي چې خطا ماله دا تحفه راوړې ده. السلام علیک ایها النبی. پتا دې سلام ویا زما محبوبه. اوس محبوب څه وایي؟ محبوب وایي چې نه، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. خدای په ما خو دې سلامي، استا په بندگانو کې چې کوم نیکان دي په هغې دې سلام. خدای سره ملاقات ته او ته هیر نه. خدای سره ملاقات ته او ته هیر نه. نن د دنیا یو حکمران سره چې د چا ملاقاتي په ایمان یې تاسو یاد دي دا ستاسو لیډران صاحبان چې دي د دې بچ نواز شریف سره یا بے نظیر سره ملاقات او ته به یاد وي که دوی له خدای پاک د چرګو ټوغه کې راو د چرګو مرض پې راشي چې یو پاتې نشي. اوس خلک راشي وړي چې داس دړی ملاوي دانې ملاوي. مال هغه پرونم چې د مور میړه له ووټونه ورکړي دي خو هغه پسې ځئ که نه ځئ ورک شي. خدای پېژندلی قوم یې خدای به هم د دوی نه زیات ذلیله کوي. دا مشر څوک څه لپاره جوړوي؟ دین پکې نشته، دنیا پکې نشته، روټۍ پکې نشته، جامې پکې نشته، کور د دوی لوټې لوټې شته نو چې دومره هم نشي کولی چې د خپلې علاقې دپاره د وړو بندوبست وکړي. ما ته څه وایي؟ نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د پیغمبر غوندې مشر په هغه وخت کې هم ته هیر نه یې چې په کوم وخت کې د الله غوندې ذات سره ملاقات. یو خبره پکې دا وشوه یا الله ته به په قیامت کې زما د امت سره څه چل کې؟ الله ورته وفرمایل چې حبیبه ته په لاس کړه او زه به بخمه. ته په لاس کړه او زه به بخمه. دې ته وایي شفاعت کبرا. عظیم شفاعت د قیامت په ورځ بچې دی هغه د جناب محمد رسول الله. تاسو خیال را نو زما عزیزانو عرض مې دا چې مونږ تاسو چې په مطلب نه پوهېږئ نو هسې اوچتېږه او پاسېږه او ډغرې واهه چې دومره هم ته نه پوهېږئ چې ما دې مانځه کې خدای پاک نه څه وغوښته. نو اهدنا الصراط المستقیم په هر مونځ کې تاسو هر رکعت کې دا ټکی وایي یا الله ما ته سمه لار وښیه. کومه سمه لار؟ صراط الذین انعمت علیهم. دا هغه خلق لار راته وښیه چې تا پې انعام کړی دی چې پیغمبران دي، اولیاء دي، صدیقین دي، صلحا دي. د دې خلقو لار راته وښیه. دا به ستا په هر رکعت کې دا به دې تصور وي. اهدنا الصراط المستقیم چې ته ووایې د ټول طرف ته به د دماغ بوځي. د دغه خلقو لار راته وښیه او ومې ساتې د څه شي نه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. غیر د هغه کسانو د لارې نه یا الله چې تا پې غضب کړی دی چې یهود دي، نسوارا دي، مشرکین. د یهودو او د نسواراو د مشرکینو د لارې نه مې خدای په امان کې وساتې. اوس ګورئ